ماسوتن مې د پرې انډیوالان و یو څو ستوري مې د شپې انډیوالان و خلک وایي د لویانو ناسته ښه وي غر او سیمې په همدې انډیوالان و د ادبي پل بنډار خوږو او درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوشحاله یم چې یو ځل بیا په مجلس کې هغه مخلص ملګري سره راټول یو او ادبي مجلس مو برابر کړی دی تر څو تاسو ادبي ذوق خړوب شي په ننني بنډار کې را سره ځوان او خوږژبی شاعر شاهین نظري صاحب دی د ده نه به د ده شعرونه او د ده شخصي په ژوند په اړه پوښتنې کوو او له ده سره به نن بنډار کوو شاهین صاحب تاسې مهرباني وکړئ ډېره زیاته مننه کوم زه هم په خپل وار سره ټولو راغلو ملګرو ته او د دغې چینل مینوالو ته ښه راغلاست او سلامونه وړاندې مننه شاهین صاحب چې اورېدونکي هم ډېر په تمه پاتې نه شي له تاسې نه لومړنۍ غزل اوري ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسې یو غزل دی وایي مینه مې وکړه اندېښنې مینه مې وکړه اندېښنې مې وکړې د چا په سر باندې لانجې مې وکړې د او یار مې په سرو سترګو ژړل را سره ډېره مننه کوم یار مې په سرو سترګو ژړل را سره ورته د ستړي ژوند کیسې او څه نتیجه مې لاس ته هم رانه وړه هسې په نوم باندې جګړې مې وکړې چې ما او تای له یو بل جدا کړو سمسور صاحب وایي چې ما او تای له یو بل جدا کړو ورته له زړه ځینې خیرې او منافقت ته اوس مې خلک وژني مننه باور صاحب وایي منافقت ته اوس مې خلک وژني ډېرې په حقه فیصلې مې وکړې او جانان زما هم په قسمت کې نه ورپسې ښې ډېرې جرګې مې وکړې هسې د مرګه خدای ساتلی یم زه ګران رقیب کړي کې شپې مې او اخرنۍ مقطع د وایي د یار په خوښه مې شاهین نظري د غم کالي تورې جامې مې ډېر ښایسته اننګي څومره سره په څه سبب دی عجیبه د جنتونه په غضب دی او ستا باړه مې د زړه جیب کې وهي ګوتې لکه شوخ ماشومان څومره بې ادب دي او د ریا زاهدان سپي د دوزخونو شاعران خو شاګردان د ښکلي رب دي د شاهین نظري صاحب څخه ډېره مننه چې مونږ یې په خوږ او درانه غزل ونازولو له شاهین صاحب څخه د شاعرۍ په اړه پوښتو چې شاهین صاحب دا شاعري له کومه وخته را پیل کړې ده او له کوم وخت څخه غزل لیکي ډېره مننه کوم شاعري خو داسې ووایي چې 15 یا 16 کاله کېږي ډېر ښه په کومه برخه کې تاسو شاعري کړې ده د نظم په برخه کې نو ډېره شاعري کړې غزل مو ډېر لیکلی دی یا چاربیتې قصیدې کومه برخه کې ډېره شاعري تاسو کړې ده د تشي ډېر مینوال یې ما خو په خپله د غزل او نظم مین داسې ډېر کار نه دی لږ کار ډېر ښایسته نو د شاهین صاحب څخه یو بل غزل هم اورو چې ډېر اورېدونکي پته پاتې نه شي یو بل غزل هم درته اورو شاهین صاحب مهرباني ډېره مننه کوم خوشحاله اوسې یو څو بیتونه نور دي وایي داسې خاموشي خو هېڅ په درد نه خوري مننه وایي داسې خاموشي خو هېڅ په درد نه خوري نوره زندګي خو هېڅ په درد نه خوري ورور نه 100 روپۍ غواړه نه درکوي دلته غریبي خو هېڅ په درد نه خوري او خوند خو په ډالرو او پیسو کې دی مینه او یاري خو هېڅ په درد نه خوري ډېر ښایسته او مونږه ملنګۍ کې ښه خوشحاله یو ستاسې غلامي خو هېڅ په درد نه خوري او خپل رب او څښتن ته مو ځان وسپارئ مړه چاپلوسي خو هېڅ په درد نه خوري ټول که نصیحت شي څوک یې نه مني صاحب شاعري خو هېڅ په درد نه خوري او ماته شاهین جان څه اهمیت نه لري او ماته نظري خو هېڅ په درد
او ډیر ښایسته نو له شاهین څخه ډیره مننه کوو چې په نننی بندار کې له موږ سره برخه واخیسته او په دغه ادبي پل بندار کې به پاینده کې تاسو ته شاعران در پیژنو له ښه شاعرانو سره به مرکې کوو او بنداري کوو له ښه شاعرانو سره به مجلسونه کوو ترڅو تاسو ادبي ذوق خړوب شي او له تاسو ټولو درنو لیدونکو څخه ډیره مننه چې تر دغه دمه مو زموږ ملګرتیا وکړه او تر بلې خپرونې چې زه سیدالي سمسور او زما سره مې خواږه همکاران ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه خدای پاماني غواړو د الله په امان ښه شپې او ښې ورځې ولرئ د الله په امان